السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. زما محترم أوریدون کورونو، الله سبحانه وتعالى منګو تاسو ته ډیر نعمتونه راکړي او په دې نعمتونو کې دین اسلام ډیر یو عظیم نعمت دی، بلکې مجموع النعم دی، د ټولو نعمتونو راجمع کوونکی دی. کوم انسان ته چې اسلام ملاو شو او الله سبحانه وتعالى دا انسان په دین اسلام باندې مشرف ک، نو یقینا دا خوشبخت انسان دی، دا نیکبخت انسان دی، دا سعید انسان دی او دا انسان په دنیا او آخرت کې کامیاب دی. او کوم انسان چې د اسلام نه محروم شه، د خپل سرمایه نه محروم شه او الله سبحانه وتعالى دا انسان په دین اسلام باندې مشرف نک او دته دا توفیق ورنکړي شه چې دا په دین اسلام باندې مشرف شي، نو یقینا دا خواب او خاسر انسان دی، توانی انسان دی، د دې انسان دنیا او آخرت دواړه تباهي. نو الغرض دین اسلام ډیر یو بهترینه سرمایه ده، د رب العالمین فضل دی، د رب العالمین احسان دی، د رب العالمین خپل فرضونه د په منګو تاسو باندې کړي. نو زمونږ استاسو دا فرض جوړیږي، دا زمونږ استاسو واجب جوړیږي چې موږ د دین اسلام پوره لحاظ وکړو، دین اسلام زده کو، په دین اسلام باندې عمل وکړو او د دین اسلام دعوت وکړو. نو د دې لپاره موږ نواقض اسلام بیانول چې موږ د نواقض اسلام وپیژنو او د دین بیا ځان وساتو، د سینې چې زمونږ استاسو د سرمایه خراب نشي، د سینې چې زمونږ استاسو د سرمایه ضایع نشي، د سینې چې موږ تاسو په دنیا او آخرت دواړو کې تاوان شو. نو نن دا ناقص د نواقض اسلام بیانو، یعنی هغه کار چې د هغې په وجه باندې انسان د دایره اسلام نه خارجیږي، د ښکلې سرمایه نه محرومیږي. نو په هغې کې زما عزتمندو یو ناقص دی، الاعراض عن دین الله سبحانه وتعالى. د الله سبحانه وتعالى د دین نه اعراض کول، د دې معنا دا ده چې لا يتعلمه ولا يعمل به، نه د الله دین یو کس د کوي، نه د الله په دین باندې عمل کوي او د الله د دین نه اعراض کوي، د الله سبحانه وتعالى نه معرض انسان، د الله د دین نه معرض انسان، د الله په دین باندې هیڅ پروا نه کوي، نو دا انسان بلا شک بلا شبه له دایره اسلام نه خارج شوی دی. الله سبحانه وتعالى فرمایي: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها. څوک د ډیر لوی ظالم د هغه چانه چې هغوی ته د رب آیاتونه بیان کړي شي، د رب دین ورته بیان کړي شي، دین اسلام ورته بیان کړي شي، ثم اعرض عنها، او بیا دا بدبخت انسان د دغه دین اسلام نه اعراض کوي، دا څومره لوی ظالم دی. نو رب العالمین فرمایي چې دا لوی ظالم دی او کله چې د رب العالمین د دین نه اعراض وکړي نو دا په جرمونو کې، په فسق و فجور کې مبتلا شي. او رب العالمین فرمایي: انا من المجرمین منتقمون، او موږ به خامخا د دې مجرمانو نه بدله اخلو. الغرض د الله سبحانه وتعالى د دین نه اعراض کول، د الله سبحانه وتعالى په دین باندې عمل نه کول، د رب العالمین د دین نه بې پروا کېدل، د دې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجیږي. زما عزتمندو، الغرض د الله سبحانه وتعالى د دین اهتمام کول پکار دی او دا کومه اسلامي سرمایه چې دا محفوظه کول پکار دی. زما عزتمندو، او دا کوم نواقض اسلام چې مختصرا بیان شولو، د دین ځان ساتل پکار دی، دا زده کول پکار دی او د دین باید موږ او تاسو بیا ځان وساتو، د سینې چې زموږ او تاسو د اسلامي سرمایه دا ضایع نشي. نو نواقض اسلام اختصارا اول د رب العالمین سره شرک کول، د هغه په عبادت کې، د هغه په ذات کې، د هغه په صفاتو کې، د دې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجیږي. شرکی وسایل طلب کول، د قبرونو نه، د مړو نه غوښتل، همدارنګه شرکی وسایل طلب کول، د دې په وجه باندې انسان د دایره اسلام نه خارجیږي. او دارنګه زما عزتمندو، مشرک ته مشرک نه ویل، کافر ته کافر نه ویل، د دې په وجه باندې هم انسان له دایره اسلام نه خارجیږي. همدارنګه دا عقیده ساتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کامله نه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدیه بهتره نه ده، د رسول الله طریقه غوره نه ده، د غیر طریقې غوره دي، په دې عقیده باندې هم انسان له دایره اسلام نه خارجیږي. همدارنګه زما عزتمندو، د دین اسلام سره بغض کول یا د دین اسلام نه د یو
یو عمل سره بغض کول د دې په وجه باندې هم انسان له دایره اسلام نه خارجيږي. او همدارنګه زما عزتمندو دین اسلام پورې ټوکې کول، د هغې سره مذاق وړاوول، د دې په وجه باندې هم انسان له دایره اسلام نه خارجيږي. او همدارنګه زما عزتمندو سحر کول، د سحر په وجه باندې انسان د دې ښکلي نعمت نه محرومیږي، د دایره اسلام نه خارجيږي. همدارنګه زما عزتمندو د کفارو سره مدد کول د مسلمانانو په خلاف باندې، د دې په وجه باندې هم انسان د دایره اسلام نه خارجيږي، د دې نعمت نه محرومیږي. او همدارنګه دا عقیده ساتل چې بعضې خلک داسې مرحلې ته ورسیږي چې په هغې باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري فرض نه وي، په دې عقیده باندې هم انسان د دایره اسلام نه خارجيږي. او همدارنګه د دین اسلام نه اعراض کول، نه دین اسلام زده کول، نه په دین اسلام باندې عمل کول، بلکې د دین نه بې پروا ګرځېدل او د الله سبحانه وتعالی نه اعراض کول، د هغه د دین نه اعراض کول، د دې په وجه باندې هم انسان له دایره اسلام نه خارجيږي. نو یو مسلمان بنده، یو مسلمان انسان باید دا کوشش وکړي او له دې نه وویریږي، داسې نه چې په دې نواقضو د اسلام کې واقع شي او د دین او دینی برباد شي، دنیا او آخرت دواړه تباه او برباد شي. زما عزتمندو نو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زمونږ او ستاسو د اسلامي سرمایه، د اسلامي دولت، د ښکلی نعمت چې الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو کړی، دا زمونږ او ستاسو محفوظ شي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.